وګوره شرط داری توبه به د توبې پر رقم وي. که یو سړي توبه وکړل په اخلاص یې وکړل په زړه کې دا و چې بیا یې نه کوم الله توبهګار یم، یقین یې و په زړه کې چې بیا یې نه کوم، ښه عزم و قصد یې وکړي، بیا ځینې وسوله ګناه پروا نه کوي، بیا دې توبه وکړي الله یې بیا قبلوي، تېره ګناه یې معاف کړه. بیا یې په عزم و په یقین و په قصد توبه وکړله، بیا ځینې وسوله الله یې بیا قبلوي. او که به یو سړی داسې ګناه یې وکړله توبه کاږي وی الله توبه مې ده بیا یې نه کوم ته مې وبخښې، په زړه کې قصد دا دی ته ودرېږه که بله پلا بیا ترتیب برابر سو بیا به وکړم بیا به توبه وکاږم، که مې بیا وس د ګناه پیدا کړي بیا به وکړم بیا به توبه وکاږم. دا توبه نه ده، دا ګناه ده. تاسو څخه هم خطاوي کېږي خو تاسو بخښه غواړئ. اله العالمین مو په دې بخښه غوښتلو باندې خوشحاله کېږي چې هر څومره قدر لو خطا در سوسی ګناه در څخه وسی، خو چې بخښ وغواړې د الله بلا کیف څخه معافي وغواړې الله بلا کیف وعده کړی ده چې بخښه درته کوم، الله په خوشحاله کېږي. حدیث مبارک کی راضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی یو سړی چې ګناه وکي خطا ځنې وسي، حضرت ابو هريره صاحب د حدیث راوی دی، کانت نکتة سوداء فی قلبه، مسلمان چې ګناه او خطا وکي نبی علیہ السلام وی پزلی کې تور ټکی پیدا سي، فإن تاب واستغفر سقل قلبه، کدا سړی بیا توبه وکړه بخښه وغوښتل د الله څخه چې الهي ما وبخښې ما توبه قبول کړي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي د زړه څخه هغه تور ټکی لرې سي زړه یې صفا سي. وإن زادت حتى تعلو قلبه، که بیا دا سړي ګناه نه بخښه نه غوښتل ګناه یې کولې د خدایه بخښه نه غوښتل توبه یې نه کښله، نو نبی علیه السلام وایي پر زړه دا تور ټکي ډېرېږي، هرې ګناه سره یو تور ټکی پیدا کېږي. در داسې حاله ورسېږي چې باره یې زړه په تورو ټکو کې راګیر سي، ټول زړه یې را شاوخوا داسې تور تور ټکي پیدا کړي. فذلكم الران الذي ذكر الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. دغه په خاطر باندې د دې انسان وزلته بیا حق نور لویږي زله تور سي، بیا د مسلمان پر زړه باندې ګناه بد نه معلومیږي چې هر څه ګناه وکړي خو یې نه په بدیږي، بیا د نیکو د عباداتو په شوق په خوند باندې نه پوهیږي، د الله وهم یې د زړه ووځي. نو کتابونه لیکي د دا سړي زړه د انسانیت د زړه څخه مسخه سي، د حیوانانو زړه جوړ سي. پخوا یې زړه د انسان و باره یې زړه د یو حیوان سي، کله د خنزیر زړه وي کله د لیوه زړه وي د باز د سپي زړه وي، د انسان وي رنګ یې د انسان وي خو زړه یې د انسان بیا نه وي. ولی خو گناہ کی توبه نه کړي، گناہ کیږي خطا کیږي. مثال یې داسې دی لکه دا اوسپنه زنګ کوي، زړه دغسې مثال لري، خو د اوسپنې زنګ هم که چیرې تا ډېر وخت نه کوي ور چې دی زنګ وکړه تا د سټپ سې پرېولله او رېګمال دې پر تېروي، دا زنګ یې نه پر پخېږي، بیا یې هغه زنګ جلا کېږي. او کچیری وزل زنګ یې وکړل تا په زنګو کې سپرې شوله صفا کوله دې نه دا اوسپنه زنګ یې پر پاخس وله په دا اوسپنه باندې نه نوځي، بیا یې هېڅوک نسي صفا کولی، د اوسپنې په نس باندې ورننوځي. نبی علیه السلام وایي د انسان د زړه دغسې مثال دی، د انسان د زړه دپاره زنګ ګناوي دي، په ګناهو سره د زړه تور ټکي پیدا کوي، زنګ کوي، د الله د قرآن تلاوت چې کوي دغه زنګ یې ختمیږي.
مومن چې استغفار ډیر وایي بخښ ډیره غواړي د غزنګ ختمیږي توبه چې کاږي غزنګ ختمیږي نو توبه به نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې کاږي کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون هر انسان څه خطا کیږي خو ښه خطا ده چې سړی توبه پر وکړي کله سړی څه خطا وسول ګناه وسول توبه یې وکړل دا بهترین انسان دی وګوره شرط داری توبه به د توبې پر رقم وي که یو سړی توبه وکړل په اخلاص یې وکړل په زړه کې دا و چې بیا یې نه کوم الله توبهګار یم یقین یې په زړه کې چې بیا یې نه کوم ښه عزم و قصد یې وکړي بیا ځینې وسوله ګناه پروا نه کوي بیا دې توبه وکړي الله یې بیا قبلي تېر ګناه یې معاف بیا یې په عزم او په یقین او په قصد سره توبه وکړله بیا ځینې وسوله الله یې بیا قبلي او که بیا یو سړی داسې ګناه یې وکړله توبه کاږي وایي الله توبه مې ده بیا یې نه کوم ته مې وبخښې په زړه کې قصد دا دی ته ودرېږه که بله پلا بیا ترتیب برابر سو بیا بیا وکړم بیا به توبه وکاږم که مې بیا وس د ګناه پیدا کړي بیا بیا وکړم بیا به توبه وکاږم دا توبه نه ده دا ګناه ده چې خلک توبه وپېژني دغه بیا ګناه ده ته بله ګناه کوې داسې دی لکه په الله تعالی چې پسخند ویې په زړه کې دې قصد دا دی چې ګناه کوم په خوله باندې به خدایه ومې بخښې ته چې واستا په زړونه الله نه دی خبر عزم به کوې عزم په زړه کې به کلک قصد کوې چې ربه توبه مې ده بیا نه کوم که دې کلک عزم وکړي الله ته چې څومره ګناه دې کړې وي رب به دې بخښي چې څومره ګناه حدیث مبارک راځي مشکات شریف کې حدیث دی صحابی مبارک روایت نقل کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک صحابو ته قصه کړې ده بنی اسرائیل کی پتیر امتو کی یو انسان دی گناوی کړی دی ډېرې غټه ګناوې کړي دي ننوي انسانان یې وژلي دي ننوي کسان یې په مرګ باندې وژلي دي د هغې زمانې یو راهب یو مقتدا د خلکو یو پیر دی هغه ته ورغلی ورته وایي وایي ما خو ډېره غټه ګناه کړې ده ته وا ما به الله وبخښي که نه هغه ورته وایي څه دې کړي دي کومه ګناه دې کړې ده وای ګناه مې دا کړې ده چې ننوي کسان مې قتل کړي دي وژنې مې دي د انسانانو قاتل یم اوس غواړم چې په اخلاص باندې الله ته توبه وکړم ته وا زما رب ما وبخښي که نه هغه ورته وایي نه نه دې بخښي هغه پیر و هغه راهب ورته وایي تا خدای نه بخښي ته د ننوي انسانانو قاتل یې تا څنګه الله بخښي دی ویل ښه چې نه مې بخښي نو زما د ډېره وخت اراده وه چې د سلم سړی پوره کړم خو هغه نه پوره کېدی نو تا به ور پوره کړمه تا به مړ کړمه سلب هم پوره سي هغسې مې خدای نه بخښي نو چې نه مې بخښي عذاب راکړي د سلم نه دې هم راکړي تورې یې راواخېستل هغه انسان یې هم قتل کوي هغه مولا چې د پښتنه ځینې کړې نبی کریم صلی الله علیه وسلم قصه کی پر یو بل انسان باندې برابر صبازی کتابو کې احادیث په شروع کې راځي د دوی مفلا پر مولا برابر هغه اول سړی راهب او بزرګ او پیر صاحب خو مولا علم نه درلوري دوی مفلا پر مولا برابر هغه ته ویل وای ما یو غټه ګناه کړې ده ته الله به مې وبخښي کنه هغه څه ګناه دي کړې ده وای سل کسان مې وژل دي سل هغه مولا ورته و د الله بلا کیف رحم ډیر غټ دی لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا الله تعالی وی د الله د رحمت منه امید کیږي انسان الله هر څومره ګناوي در بخشي اخلاص پکار دی اخلاص په اخلاص توبه وکړه رب بخښون کی ذات دی تولار څه پلان کې کله تولار څه الته یو نیک انسان دی ورته ویل وای هغه انسان ته ورسه
هغه ته ووایه ورته الله تعالی جل جلاله ته زما دپاره خواست وکړه چې الله زما توبه قبول کړي. ته توبه په اخلاص وکړه الله به دې وبخشي. هغه ورته وایي ښه وایو بس دا ګناهګاره سړی دی 100 قتله یې کړي دي روان سو هغه کلي ته د توبې دپاره روان دی. پر لارې باندې د اجل ملایکه ورته رالل روح یې ځینې وکښي مړ سو. پر نیمه لار باندې توبې ته نه ورسېدی مړ سو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي دغه انسان چې مړ کېدی د مرګ په وخت کې د خپل سینه د خپل ځګر دا یې د هغه کلي وخواته وګرځوئ چې هغه دی روان نورې په وسه نه وه پره خو مرګ رالی خالي د خپل سینه و ځګر د هغه کلي پر خوا باندې ور وګرځوئ. الله تعالی جل جلاله روح ځنې واخیستی مړ سو په دا غال کې. د دوزخ ملایکې ورته راغلې د جنت ملایکې هم راغلې د الله د رحمت ملایکې هم راغلې د عذاب ملایکې هم راغلې. یو وایي موږ یې روح ځنې وړو دوزخ ته یې وړو نورې ملایک وایي یا موږ یې روح وړو جنت ته یې وړو. یو جم ملایکې ورته وایي دا خو جنتي دی په توبه سره روان و الله یې توبه قبلوله. ابل جم ملائکی وای نه دا دوزخی دی در اوسه توبه نه رکشلی خدا تعالی توبه نه و قبل کړي در اوسه پر لا په ګناه کې دي 100 قتل کړي جدا به دوزخ ته ځي. الہ العالمین ته فیصله ولاړ الملائکه سره داوس ولې یو موږ روح وړو بلې موږ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي وای الله بلا کې پر تویل چې تاسو د امزک سره غاز کې رسوي ګوري ډیر ثګه کړی دي کډیر لار پاته د دې چې توبې پنځت کم کړي تر روان دي هغه لري دي کوته نږدې دي څومره قدر دي. ملائکه د امزک ګوري الله بلا کې پنځه ته امر وکي هغه طرف ته چې دی روان وو هغه کم کړي ته مولات ورتلی هغه طرف ته امر وکي ور سره نږدې سه دا بل طرف ته امر وکي ولر دي سي د رب رحم دی الله ته په اخلاص باندې روان. فأوحى الله إلى هذه أن تقربي وإلى هذه أن تباعدي فقال قيس ما بينهما فوجد إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. نبی علیہ السلام ملائکو چې د امزک سره غاز کړله یوال ویشت و هغه خوا نږدې و چې هغه دی روان دی توبې خواته دا خوا یوال ویشت باندې دی رسول خالی یوال ویشت نو یوال ویشت د الله بلا کې په خواته ډیر مزل کړي و د توبې خواته رب لا یزال د رحمت ملائکو تو ول روح واق دی ځي سي جنتو ته واچوي الله بلا کې جنت الله ورکړي. په اخلاص باندې چې سړی توبه وکړي رب لا یزال توبه قبلي. خو بل شرط داری یو داری په اخلاص به توبه کوي عزم بدی وی قصد بدی وی پسخان بنوي. دویم شرط داری د بنده حق بنوي د الله حق وي کله د بنده حق غوړلې او معافي بزنی غواړي د بنده حق بیا په توبه الله نظر معافي الا ماشاء الله د الله فضل او احسان خو به جلال معافي بغواړي بیا به الہ العالمین در معاف